دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. مخکې له دې چې پر موضوع پیل وکړو، موږ له تاسو څخه هیله لرو چې زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګانۍ ورسره وشرنګوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته پر وخت در ورسیږي. د جنسي مشکلاتو پاڼې ته یوې پیغلې لیکلي دي: سلامونه، زه 21 کلنه یم. غټې غټې کلکې راوتلې سینې لرم. خوندور اندامونه او سپین پوست مې دی. همیشه داسې کمیس اغوندم چې غاړه یې ډېره خلاصه وي. زیات وخت مې یو کوچنی دستمال پر سر اچولی وي او کمیس مې هم سور رنګ خوښیږي. پرتوګ تنګ، پیسې خلاصې او لمن لنډه خوښوم. ستونزه دا ده چې هر څوک راسره ملګری کېږي د سیکس تقاضا راڅخه کوي. ستاسې په فکر ستونزه په کوم ځای کې ده؟ په ځان پسې حیران ولس ورته لیکلي دي: د ظالم لورې یوه دوه نورې خبرې به دې هم لیکلي. لږ پاتې و خلاصېدم. دویم: د صابون د فابریکې رئیس یم. یو عکس دې راولېږه چې په صابون یې چاپ کړم د موټ مارانو د جلب لپاره. نو د ډمې لورې ته لا تمه لرې چې عمرې ته به ځې؟ پک یو. پر پدر دې نالت شه. ما فکر وکړ کومه سیکسي کیسه راته کوي چې خوند مې پرې واخیست. ختمه شوه. ځم چې پرېوځم، سهار به بیا غسل کوو.